محترم ورونو په تیره اومه فته کې موږ د لوط علیه السلام د قوم د عذاب قسمونه او طریقه بیانول او ومویل چې د دوی د عذاب حالات الله جل جلاله په قرآن مجید کې بیان کړي دي او په سورة هود کې فرمایي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني کله چې زموږ امر په عذاب ورکولو سره راغلی نو موږ د دغه ښار لوړ طرف کښته طرف ته وګرځاوه. دغه ښار مو پر دوی نسکور کړي، چپه مو واړوه او پر دغه ښار مو داسې ډبرې چې د خټو څخه جوړې سوي او په اور پخې سوي وې پرله پسې واورولې. تودې دوږخي ډبرې پر واورېدلې او داسې ډبرې چې علامه داره سوي وې پر هره ډبره د هغه چا نوم لیکل سوی و چې په دغه ډبره وژل کېدی. او دغه د صدوم منطقه او دغه قوم د هلاکېدلو وخت او زمانه د دغو ظالمانو څخه نه ده لرې. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د زمانې د کافرانو څخه نه دغه منطقه لرې ده، ځکه دغه ځای او منطقه په اردن کې ده، او نه دغه زمانه ډېره ځینې لرې ده. بیا هم الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. يعني نو وګرځاوه موږ د دغو کلو پورته طرف د دوی کښته طرف، یعنی دغه کلي مو چپه واړوه او پر دوی مو د هغو خټو ډبرې اورولې چې په اور پخ سوي وي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يعني او د لوط علیه السلام پر قومو د ډبرو باران و اوراوه، نو بد دی باران د هغو کسانو چې د دوی نبی یې وبېروي او دوی د هغه رسالت قبول نه کړي. بیا هم الله جل جلاله د لوط علیه السلام د قوم د عذاب او پر هغو د ډبرو د باران د اورېدلو په اړه په سورة النجم کې فرمایي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. مؤتفكة هو كل تويل كيجي چې هلته د لوط علیه السلام قوم اوسېدی. نو الله جل جلاله فرمایي د مؤتفکه کلی پس د هغه چې آسمان ته یې پورته کړه ځمکې ته یې چپه راوغورځول، نو پټ یې کړه هغه څه چې پټ یې کړه، په هغو ډبرو کې پټ شوه چې پر دوی اورېدې. نو ای کافر انسانه، ته د خپل رب عز وجل په کومو نعمتو کې شک کوې؟ دغه محمد صلی الله علیه و وسلم هم د اولنیو بیرونکو له جنس او جملې څخه بیرونکی دي. لکه پخواني رسولان چې خپلو قومو ته رالیږل سوي وه، دی صلی الله علیه و وسلم هم تاسې ته رالیږل سوی دی چې د الله جل جلاله له عذابه مو وبېروي. دغه تلاوت سوي مبارک آیاتونه د لوط علیه السلام د قوم د عذاب ډول او شکل راته بیانوي. نو د صدوم ښار هغه چې په اردن کې د بحر المیت په منطقه کې واقع دی په دغه ډول تباه او برباد شو، او عالم ته د دې لپاره آثار پاته سوه چې د الله جل جلاله له عذابه وبېرېږي او د فواحشو څخه ځانونه وساتي. تر ټولو فواحشو لوی او ناوړه فاحش هغه کار دی چې د لوط علیه السلام قوم د هغه عمل کاوه. د لوط علیه السلام د قوم په کیسه کې د انسانانو د عبرت لپاره ډېرې علامې او ډېر دلایل شته. انسانان که فکر او غور وکړي دا ور معلومیږي چې د بدۍ
او سرکشي انجام او آخر به څه وي؟ د عظیم الله جل جلاله د عظیم قدرت په مقابل کې ټول طاقتونه هیڅ دي. د الله جل جلاله وهل آواز نه لري. همدارنګه د الله جل جلاله په مهلت باید څوک مغرور نه شي او نه په خطا وي. همدارنګه د انبیاء علیهم السلام د قوانینو او شریعت سره ضد او عداوت نه دي پکار. کنه د هغه ضد کوونکي انسان خاتمه او آخر کار به داسې وي لکه د پخوانیو سرکشانو چې وه. نو هر انسان باید د خپل رب او خالق عز وجل ټول امرونه په رضا او خوشحالي سره د خپل نیکمرغۍ او ښه ژوند کولو دپاره عملي او پر ځای کړي. که داسې ونه کړي نو د دنیا او آخرت تباهي او بربادي پر ځان قبوله کړي. دا د لوط علیه السلام د قوم کیسه وه او دا د هغه قوم کیسه وه چې په ډېرو بدو نومونو او بدو اوصافو سره یاد شوي دي. همدارنګه لواطت د دغه قوم هغه ډېره بد اخلاقي او اجتماعي ګناه وه. نو ځکه د اسلام مقدس دین په سخت سره لواطت منع کوي او هر هغه څوک چې دغه ناوړه او فاحش کار کوي د هغه دپاره یې داسې سخت عذاب او عقاب وضع کړی دی لکه الله جل جلاله چې د لوط علیه السلام قوم ته ورکړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ترمذي، ابو داود او ابن ماجه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. کوم داسې څوک ومولیدئ چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي، فاعل د دغه کار کوونکی او مفعول به او هغه څوک چې دغه کار ورسره کیږي دواړه ووژنئ. بیا هم په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3 واره وفرمایل: د الله جل جلاله لعنت دې پر هغه چا وي چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي. د الله جل جلاله لعنت دې پر هغه چا وي چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي. د الله جل جلاله لعنت دې پر هغه چا وي چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي. اوس خو د هغه چا سزا در معلومه شوه چې د لوط علیه السلام د قوم د عمل یعنی لواطت او بچبازي عادت لري. که څوک په دغه بد او شنیع فاحش او فاجر کار اخته وي، ژر تر ژره او د مخه تر دې د توبه ځنې وکاږي چې په دنیا او آخرت کې د الله جل جلاله په سختو عذابو سره سزا او جزا ورکول کیږي. د لوط علیه السلام قصه پر دغه ځای پای ته ورسېده. اوس به د یوسف علیه السلام قصه درته بیان شي. د یوسف علیه السلام قصه د قرآن مجید د عظیمو قصو څخه ده او الله جل جلاله د هغې قصې دپاره یو پوره صورت خاص کړی دی چې د سورت یوسف په نامه سره یادیږي. خو د دغې قصې په جریان کې به د یعقوب علیه السلام د ژوند حالات هم بیان شي. یعنی په دغه قصه کې د 2 معززو او مکرمو نبیانو د ژوند حالات بیانیږي چې یو یې یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام دی او بل یې یوسف ابن یعقوب علیهم السلام دی. همدارنګه په دغه قصه کې به هغه واقعات درته بیان شي چې د یوسف علیه السلام او د ورونو په منځ کې تېر شو. دغه صورت چې د صورت یوسف په نامه سره یادیږي په مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت د مخه نازل شوی دی او هغه تکالیف او مشکلات پکې بیانیږي کوم چې پر یوسف علیه السلام تیر شوي دي. په هغو صورتو کې چې په مکه مکرمه کې نازل شوي دي عادتا انذار، بیرول، تهدید او وعید موجود وي، مګر د یوسف علیه السلام په قصه کې خوند او مزه موجود دي. که څه هم په دغه قصه کې تکلیفونه او زحمتونه شته، خو هغه څوک چې دغه صورت او دغه قصه اوري خوند پر اخلي. په دغه قصه کې لطف
او انس، رحمت او مهرباني موجود دي. بل دا چې که موږ د قرآن مجید په قصو کې وګورو وبوینو چې د ټولو انبیاء علیهم السلام حالات په داسې ډول سره بیان شوي دي چې لومړی د نبي ذکر او حالات بیانېږي او بیا د هغه نبي د قوم انکار او تکذیب بیانېږي او بیا د دغه قوم عذاب او هلاک بیانېږي. خو د یوسف علیه السلام قصه د هغو قصو پر عکس ده. د یوسف علیه السلام په قصه کې تکالیف پس د تکالیفو وینو، امتحان پس د امتحان وینو او بیا آسانی، راحت او خوشحالي پیښیږي. عطا ابن رباح رحمه الله چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی او نور علماء کرام د دغه صورت په اړه وایي داسې غمجن او محزون څوک نشته چې صورت یوسف دی واوري او د هغه د اوریدلو په سبب دی خوشاله او فراحت نشي. صورت یوسف ویل او اوریدل زړه آراموي، غمجن خوشاله کوي، ځکه تر تکلیفو او زحمتو وروسته راحتونه او نعمتونه، خوشحالي او کامیابی خوندور وي. صورت یوسف تر صورت هود وروسته نازل شوی وي او صورت هود هغه صورت دی چې په هغه کې د نوح، هود، صالح، لوط، شعیب او موسی علیهم السلام د قومو د هلاک او تباهی حالات بیان شوي دي او بیا تر هغه وروسته صورت یوسف نازل شو او صورت یوسف په عام الحزن کې نازل شو. د عام الحزن یا د غم د کال بیان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مبارک سیرت کې درته کړی دی. عام الحزن هغه کال ته ویل کېږي چې په هغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا او تربیه کوونکی ابو طالب وفات. ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه اکا دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه په کور کې تربیت او د ابو طالب سره ژوند وکړي. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ابو طالب ډېر ګران وو، نو په ټولو قریشو کې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لوی کومکی او ناصر وو. ابو طالب هغه څوک وو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د قریشو د آزارو او تکلیفو څخه ساتي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ما نالت مني قریش شیئا اکرهه حتى مات ابو طالب. یعنی ترڅو چې ابو طالب مړ کېدی ما ته قریشو داسې آزار نه دی را رسولی چې زما دې ناخوښه وي، زما دې باک او پروا په اوسي. یعنی هغه آزارونه او تکلیفونه چې قریشو د ابو طالب په ژوند کې ما ته را رسول هغه هیڅ ول، خو حقیقي آزارونه او تکلیفونه هغه دي چې د ابو طالب تر وفات وروسته را رسولي دي. په دغه کال او د ابو طالب تر وفات 3 ورځې وروسته زموږ مور او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم زوجه، هغه چې په دنیا او آخرت کې د خیر البشر صلی الله علیه و وسلم زوجه ده او د جنت د ښځو بیبي ده، ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه. هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه چې د مځکې د مخ د هغو ښو او عظیمترینو ښځو څخه ده. په هغه حدیث شریف کې چې ابو موسی یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د نارینه‌و څخه ډېر کسان د کمال او پوروالي درجې ته رسېدلي دي، لکه انبیا، حواریین او صدیقین. او د ښځو څخه څوک د کمال درجې ته نه دي رسېدلي بې له 4 ښځو چې هغه 4 آسیه بنت مزاحم د فرعون ښځه، مریم بنت عمران د عیسی علیه السلام مور، ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد او فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و وسلم. نو په دغه عام الحزن یا د غم په کال چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا ابو طالب او مهربانه زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات وه،
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی دواړو د وفات په سبب ډیر زیات غمجن شو. په دغه وخت کې دغه سورت یوسف نازل شو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصلاف وسی او دې ته زر یا متوجی کړي چې پس د تکلیفو او زحمتو راحتونه او آسانتیاوې شته. الله جل جلاله فرمایي ان مع العسر یسرا، یعنی بشکه د سختی سره آسانتیا شته. د بل طرفه دغه د یوسف علیه السلام د قصې حوادث او واقعات په ډیرو ځایو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د قوم د حالاتو سره مشابهت لري چې بیا به د قصې په جریان کې ووینو. د یوسف علیه السلام قصه د قرآن مجید د نورو قصو سره یو بل فرق هم لري. هغه دا چې په قرآن مجید کې د ټولو انبیاء علیهم السلام قصې ویشلي او پاشلي دي. د قصې څخه څه حصه دلته، څه بیا هلته او څه بیا بل ځای بیانېږي. که فرضاً یو څوک وغواړي چې دغه قرآني قصې سره یو ځای کړي او په پوره شکل یوه قصه ځینې ترتیب او جوړه کړي، هغه څوک ډېر ستړی کېږي. حتی که هغو کتابو ته هم رجوع وکړي چې په هغو کې د انبیاء علیهم السلام قصې بیان شوي دي، بیا هم دغه کار د ستړیا څخه خالي نه دی. ځکه په هغو کتابو کې هم دغه قصې په ترتیب سره نه دي ذکر شوي، مګر د یوسف علیه السلام قصه په قرآن مجید کې په مجموعي او پوره شکل پر یوه ځای او یوه صورت کې ذکر شوې ده. نو که ته د یوسف علیه السلام قصه د موسی علیه السلام د هغې قصې سره مقایسه کړې چې په قرآن مجید کې په 3 مختلفو ځایو کې ویشل شوې ده، ډېر فرق به ووینې. دا ولې او د دې سبب څه دی چې دغه قصه دلته ټوله او پر یوه ځای ذکر شوې ده؟ حال دا چې د نورو انبیاء علیهم السلام قصې په کتاب الله قرآن مجید کې ویشلي او پاشلي ذکر شوي دي. امام قرطبي رحمه الله وایي الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام قصې په قرآن مجید کې په داسې ډول ذکر کړي او مکرره کړي دي چې معنا یې یوه، وجوه او الفاظ مختلفه دي. دا د دې لپاره چې د بلاغت او فصاحت، د بدیع او بیان مختلفې درجې پکې شته. بل دا چې دغه د قصو ویشل او تکرارول د عبرت لپاره دي چې دلته هم خلق پوه او متوجه سي او هلته هم د بل وار لپاره تذکار او توجه وشي. نور هم امام قرطبي رحمه الله وایي الله جل جلاله د یوسف علیه السلام قصه یو او بېله تکراره ذکر کړې ده. دغه قصه په ټول قرآن مجید کې بېله دغه یوه ځایه بل ځای نشته. دا د دې لپاره چې مخالف کسان، یعنی هغه کسان چې د قرآن مجید سره مخالفت کاوه پوه سي چې دوی دا قدرت نه لري چې د قرآن مجید سره د بلاغت او فصاحت په میدان کې معارضه او مقابله، رقابت او منافسه وکړي، یا دوی داسې شی جوړ کړي چې هغه د قرآن مجید مثل، سیال او منافس وي، او مخالفینو ته دا ور معلومه سي چې موږ د قرآن مجید سره نه په هغه مکرر بیان کې لکه د نورو انبیاء علیهم السلام قصې چې تکرارا ذکر شوي دي معارضه او مقابله کولای شو، او نه په غیر مکرر بیان کې لکه د یوسف علیه السلام قصه چې پر یوه ځای پرله پسې ذکر شوې ده سیالي او رقابت کولای شو. نو الله جل جلاله دا اراده وکړه چې د قرآن مجید د بلاغت او فصاحت اعجاز په مفرقه یا پاشلو قصو او په مجموعي یا پوره قصه کې ظاهره او ښکاره کړه چې چاته دا دلیل نشي پیدا چې د قرآن مجید ټولې قصې مفرقه او ویشلې دي. نه، داسې نه ده. ای مخالفینو دغه قصه کامله او پوره قصه ده، راسي مثل یې جوړ کړي. نو مجمل او مفصل، ایجاز او اطناب، دغه ټوله د قرآن مجید د اعجاز څخه دي. دا د قرآن مجید د قصو د بلاغت او فصاحت په اړه او باره کې لږ څه بیان وو چې درته وړاندې شو، او اوس به په اصلي قصه شروع وشي. لکه څرنګه چې پخوا مې هم ویلي وو چې دغه د انبیاء علیهم السلام قصې داسې هم بیانېدلی سي
چې په قصه پورې تړلي آیاتونه تلاوت نکړو او یوازې قصې ته دوام ورکړو، خو په هغه قسم بیان کې یوازې قصص وه، نور علمي ګټه نه ځینې اخیستل کېږي. او که د قصې سره تړلي آیاتونه د ترجمې سره بیان سي، دلته دوې ګټې سوې، ځکه یو خو قصه را معلومه سوه او بل تر یوې اندازې د قرآن مجید په تفسیر هم وپوهېدلو چې د قرآن مجید د تلاوت په وخت کې انسان ته ډېره ګټه رسوي. نو ځکه زه قصه او په هغه حالاتو پورې تړلي آیاتونه د ترجمې سره بیانوم. وما توفیقي الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. مګر د قصې تر بیانولو د مخه ستاسو د توجه او پوهولو دپاره د یوې موضوع روښانه کول حتمي او ضروري بولم. هغه دا چې یو وخت مې د یوې فتې په واسطه د یوه واعظه څخه د یوسف علیه السلام قصه اورېدل چې په ډېر شوق او ذوق یې بیانول. قصه یې ډېره خوږه او په زړه پورې ترتیب کړې وه، خبرې یې په خوند او مزه پرې ولوې، خو متاسفانه چې د قصې سند او حواله یې هیڅ نه وه معلومه. نو که تاسې د دغسې واعظانو څخه دغه قصه یا د دې په مثل د نورو انبیا علیهم السلام او صالحینو قصې واورئ، دغه زما د قصص الانبیا علیهم السلام نشر سوې سلسله او قصې چې یوازې د قرآن مجید او مطهرو احادیثو په رڼا کې بیان سوي او لیکل سوي دي، هېڅکله به مو خوښې نه سي. دا ځکه چې په هغه قصه کې شاعرانه اسلوب کار سوي و، تر اصلي قصې یې خالونه او دړۍ زیات وه، یا په اوسنۍ اصطلاح سینګار او مکیاج یې ډېر و. او ما ته دا هیڅ نه را معلومېدل چې دغه قصه یې د کم کتابه او په کم سند را نقل کړې ده. نو که چیرې د انبیا علیهم السلام قصې پر دغه ډول چې نه یې کتاب معلوم وي او نه یې اساس، بلکې د خپله ځانه بې له سنده او په شاعرانه اسلوب بیان کړل سي، معلومه خبره ده چې دغه قصې به د عامو اورېدونکو دپاره تر هغو معلوماتو ډېرې خوندورې او په زړه پورې وي چې د قرآن او حدیث په چوکات کې پر علمي اساس بیانېږي او د مشهورو مفسرینو تر ویناوو زیات بل شی پکښې نه وي. اوس اصلي قصه شروع کېږي. الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې فرمایي د الف لام را په مقصد الله جل جلاله خبر دی. دغه راتلونکي آیاتونه چې لوستل کېږي د واضح ښکاره کتاب الله څخه دي، هغه کتاب الله چې معانی حلال او حرام یې ښکاره دي. بېشکه چې موږ دغه کتاب د عربو په ژبه د دې دپاره نازل کړی دی چې تاسې یې په معنا او مقصد پوه سئ. ابن کثیر رحمه الله وایي اشرف د کتابو قرآن مجید په ډېره مشرفه ژبه عربي پر اشرف الانبیاء والرسل محمد صلی الله علیه و وسلم د اشرف الملائکه په ذریعه جبريل علیه السلام په ډېره مشرفه مځکه کې مکه مکرمه شروع د نزول یې د کال په ډېره مشرفه میاشت کې سوې ده چې د روژې میاشت ده. نو د قرآن مجید شرافت له هر اړخه پوره او کامل سو. په وروستني آیات شریف کې د القصص لفظ ذکر کیږي، نو ترجمې ته یې اوس متوجه سئ. قصص چې د قصه جمع ده، ترجمه یې متابعت دی، یعنی خبر پس له خبره، خبر پس له خبره، د حالاتو او واقعاتو پرلپسې معلوماتو ته قصه ویل کیږي. قصه یعنی تابع، یعنی پرلپسې معلومات یې وکړه، او دغه د قصه لفظ په قرآن مجید کې هم راغلی دی. الله جل جلاله فرمایي وقالت لاخته قصيه. کله چې موسی علیه السلام دریاب ته واچاوه، نو د موسی علیه السلام مور د موسی علیه السلام خور ته وویل ته د ده پرلپسې معلومات کوه چې څه ورسره کېږي. نو د قصې اصلي ترجمه دا سوه چې خبر پس له خبره، معلومات پس له معلومات،
نو د یوسف علیه السلام په قصه کې الله جل جلاله فرمایي یعنی اے رسول صلی الله علیه و آله وسلم موږ تر ټولو قصو ښه قصه تا ته زموږ د وحي په واسطه د دغه قرآن مجید بیانوو که څه هم ته د قرآن مجید تر نزول د مخه د دغه قصې په حالاتو د بېخبرانو څخه وې یعنی د مخه تر بعثت او نبوت د قرآن مجید تر نزول د مخه ته په دغو قصو نه وې خبر خو کله چې قرآن مجید نازل شو د دغو قصو معلومات یې درکړې مفسرینو د دغه صورت په شان نزول کې څو روایت را نقل کړي دي چې د هغو روایتو په نتیجه کې دا معلومیږي چې یهودو د مکې مکرمې د مشرکانو په واسطه د امتحان دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا پوښتنه وکړه چې ابراهیم علیه السلام او د ده زامن خو په شام کې اوسېدل نو بیا د دوی اولاده بني اسرائیل مصر ته څنګه ولاړل چې بیا په وروسته کې موسی علیه السلام چې د بني اسرائیلو څخه دی د فرعون په مقابله کې ودرېدی نو الله جل جلاله د دوی په جواب کې پوره صورت یا پوره صورت یوسف نازل کړي چې دوی ته پوره قصه بیان کړي هو یهودو یا بني اسرائیلو ته د یوسف علیه السلام د قصې څه حصه معلومه وه چې په هغه کې هم غلطیاوې او انحرافات موجود وه خو پوره قصه د دوی سره نه وه موجوده نو قرآن مجید نازل شو چې لومړی دغه انحرافات اصلاح او صحیح کړي او هم کامله او صحیح قصه ورته بیان کړي الله جل جلاله فرمایي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين يعني خامخا د یوسف علیه السلام او د دورونو په قصه کې د پوښتنې کوونکو دپاره دلایل شته اول داسې دلایل چې د الله جل جلاله قدرت او ستا نبوت ثابتوي یوسف علیه السلام چې د یعقوب علیه السلام زوی دی 11 ورونه یې درلودل او دی تر ټولو ورونو پر پلار ګران نو د علیه السلام خوب ولیدی چې 11 ستوري لمر او سپوږمۍ دته سجده کوي دغه خپل خوب خپل پلار یعقوب علیه السلام ته ووایه الله جل جلاله فرمایي یعنی کله چې یوسف علیه السلام خپل پلار یعقوب علیه السلام ته وویل ای پلار ما 11 ستوري لمر او سپوږمۍ په خوب کې ولیدل چې ما ته سجده کوي که څه هم یعقوب علیه السلام ته د دغه خوب هغه واقعي ترجمه نه ور معلومېده خو په دې پوه شو چې په دغه خوب کې د یوسف علیه السلام دپاره ډېر لوی عزت او شرافت شته او دا هم ور معلومه وه چې د یوسف علیه السلام ورونه د ده سره حسد او عناد لري نو یوسف علیه السلام ته وویل چې دغه خپل خوب دې ورونو ته مه وایه د یوسف علیه السلام په 11 ورونو کې یو هم بنیامین چې د ده سکه ورور یعنی دوی دوه د یوې مور څخه وه او نور 6 ورونه یې د بلې مور څخه وه او پاتې 4 ورونه 2 د یوې میندې څخه وه او 2 د بلې میندې څخه وه د یوسف علیه السلام دغه سکه ورور چې بنیامین نومېدی تر یوسف علیه السلام په عمر لږ او د ده علیه السلام سره نه حسد درلودی نه عناد خو هغه نور ورونو په دې سبب حسد ورسره کاوه چې یوسف علیه السلام ډېر زیات پر پلار ګران او دغه رنګه د ده ورور بنیامین هم ډېر پر ګران او د دغه کار څخه شرعا هم منع نشته چې پر یوه انسان خپل لونې او زامن په مختلفو درجو ګران دي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا راښوولي دي چې دغه ګرانښت باید ښکاره نه کړو یعنی دا نه ده منع چې انسان خپل اولادونه په مختلفو درجو خوښ ولري خو باید دغه ګرانښت ښکاره نه کړي ځکه په دغه وخت کې د عناد او حسد پیښېدلو بیره شته ښایي د هغو په منځ کې بغض او عداوت پیدا شي مګر د یعقوب علیه السلام په زړه کې یوسف علیه السلام او د هغه ورور بنیامین دونه زیات ځای نیولی و
چې یعقوب علیه السلام دا نشوای زغملی یا د دې توان یې نه درلودی چې یوسف علیه السلام دې یو ساعت ونه ویني. حتی که به یوسف علیه السلام د لوبو او وخت تېرولو دپاره د باندې ووتی، د یعقوب علیه السلام صبر او طاقت به ورک سو او ویل به یې رایولی او همیشه به یې دا کوشش کاوه چې یوسف علیه السلام د ده سره وي. نو کله چې یوسف علیه السلام خپل خوب ورته ووایه، یعقوب علیه السلام وویل زما زویه، ستا د دغه خوب حالات ستا ورونو ته مه بیانوه چې بیا به ستا د هلاک دپاره یو تدبیر، حیله او چم جوړ کړي. بېشکه چې شیطان د انسان دپاره ښکاره دښمن دی. ستا د ورونو په زړو کې به ستا دښمني ور واچوي او همدارنګه لکه دغه خوب چې دې ولیدی، ستا رب عز وجل به تا د رسالت دپاره غوره او اختیار کړي. الله جل جلاله د یعقوب علیه السلام د ټولې اولادې څخه او د یوسف علیه السلام د ټولو ورونو څخه یوسف علیه السلام د نبوت دپاره اختیار کړي او وبښیي تا ته د خبرو اړول لکه د خوبو ترجمه او د آسماني کتابو بیان او خپل نعمت به پر تا او د یعقوب علیه السلام پر نوره کورنۍ پوره کړي. د نعمت پوروالي په نبوت سره دی، لکه دغه نعمت چې پخوا ستا پر دوو پلرو پوره کړی دی چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام دی. بېشکه چې ستا رب ښه عالم او ښه حکیم دی. دا چې یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام او د ده د سکه ورور بنیامین سره ډېر زیات محبت درلودی، د هغه یو سبب دا و چې دوی تر خپلو نورو ورونو کوچني یا په عمر لږ او د دوی مور هم وفات شوې وه او خاصتا د یوسف علیه السلام په اړه یعقوب علیه السلام ته په خپله پوهي یا په رباني الهام دا ور معلومه وه چې د یوسف علیه السلام راتلونکی ژوند یا مستقبل ډېر روښانه او ځلېدونکی دی او د ده د کورنۍ د نبوت سلسله په ده پورې تړلې ده. همدارنګه د یوسف علیه السلام د صورت او سیرت ښایست، ظاهري او باطني کمالاتو د ده پلار وده علیه السلام ته ورجذباوه. مګر دغه حال د یوسف علیه السلام پر هغه نورو ورونو ډېر سخت تېرېدی او په خپل منځ کې یې سره وویل چې د ضرورت په وخت کې د کار خلق موږ یو او په جسماني لحاظ هم موږ د قوت او قدرت خاوندان یو چې د پلار د ضعف په وخت کې دغه موږ د هغه خدمت کولی شو او په دغو کوچنیو هلکانو څه جوړه ده. د یعقوب علیه السلام زامنو د دغو افکارو او خیالاتو په سبب وویل چې دغه د زامنو په معامله کې زموږ پلار په لویه غلطي او معلومه خطا کې دی. دی د خپل نفع او ضرر صحیح موازنه او پوره توپیر نه کوي. الله جل جلاله دغه حالات بیانوي او فرمایي، یعنی کله چې دغو لسو ورونو یو بل ته وویل خامخا یوسف او د هغه ورور بنیامین زموږ پلار ته تر موږ ډېر ګران دی، حال دا چې موږ قوي ډله یو، اصلا موږ د ګرانښت وړ یو. بېشکه چې زموږ پلار په ښکاره خطا کې دی. اوس ورونه سره ناست دي د یوسف علیه السلام په باره کې مشوره کوي چې موږ باید څه ورسره وکړو. څو عناد او حسد داسې حال ته ورسول چې اوس ورونه د یوسف علیه السلام د وژلو په اړه فکر کوي. یوه ورور وویل اقتلوا یوسف، یعنی یوسف ووژنئ. دلته هغه مشر ورور چې نوم یې یهودا وویل نه، قتل او وژنه ډېره لویه خبره ده. بیا نور وویل اطرحوه ارضا، ستاسې د مځکې څخه یې فراره کړئ. دغه د ورونو د مشورې په باره کې الله جل جلاله فرمایي چې د یوسف علیه السلام ورونو وویل یوسف علیه السلام ووژنئ یا یې په لیرې مځکه کې وغورځوئ چې ستاسې د پلار مخ تاسې ته در خالي سي او پس له دغه کاره به تاسې یو صالح قوم سئ، یعنی توبه به وکاږئ او ښه عملونه به کوئ. اوس دوی د ګناه کولو نیت وکړي او تر ګناه کولو وروسته د توبې اراده وکړه. دلته یوه پوښتنه پیدا کېږي، هغه دا چې که یو څوک د ګناه اراده وکړي او پس د ګناه کولو د توبې قصد
او اراده لري آیا د هغه چا توبه قبلیږي؟ علما کرام وایي هو، د توبې دروازه خلاصه ده، ځکه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام احمد د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. يعني بشک الله جل جلاله د شپې خپل بلا کیف لاس د دې لپاره غځوي یا خلاصوي چې د ورځې ګناهکار توبه وباسي او الله جل جلاله یې توبه قبول کړي، او د ورځې خپل بلا کیف لاس د دې لپاره غځوي یا خلاصوي چې د شپې ګناهکار توبه وباسي او الله جل جلاله یې توبه قبول کړي، او دغه توبه تر هغو قبلیږي څو لمر د مغرب لخوا راخیږي. نو د توبې دروازه پر هیچا نه ده تړلې، حتی که یو څوک د ګناه نیت هم وکړي او پس د ګناه کولو د توبې اراده ولري او بیا توبه وکاږي، توبه یې قبلیږي. مګر اساسي او لویه بیره خو دا ده چې یو انسان به ګناه وکړي او مرګ به تر توبې کولو د مخ ورته راسي، یا به د ګناه کولو په وخت کې مړ شي، تر توبې به ونه رسېږي. دلته نو هغه لوی مصیبت دی چې ګناه یې وکړه او توبه یې ونه کړه، لکه داسې چې ډېره پېښه سوې هم ده، او د توبې په امید ګناه کول د شیطان د خطا ایستلو طریقه ده چې وایي نن ګناه وکړه او سبا به توبه وکاږي. خو الله جل جلاله د یوسف علیه السلام ورونو ته ژوند ورکړي او په وروسته کې یې د دوی توبه قبوله کړه، چې دغه حالات به د قصې په آخر کې درته وړاندې شي. بېرته قصې ته راسه. د یوسف علیه السلام د ورونو په هغه مشوره کې چې د یوسف علیه السلام د ورکولو دپاره یې کول او هر چا خپل رایه وړاندې کول، په دغه باره کې الله جل جلاله فرمایي، یعنې د ورونو د جملې څخه یو ورور چې نوم یې یهودا و او غواړي چې دغه مسئله څه سپکه کړي، ځکه قتل او وژنه ډېره لویه ګناه ده. هغه وویل که تاسې دغه کار کوئ او د ده څخه ځان خلاصوي نو یوسف مه وژنئ، بلکې په داسې لار کې په یوه څاه کې واچوئ چې هلته قافلې تېرېږي، ښایي چې یوه قافله یې ورسره واخلي. اوس نو ټولو وروڼو د یوسف علیه السلام د ورکولو نیت او اراده وکړه او پلار ته ورغله. دا مخکې درته وویل شوه چې یعقوب علیه السلام خپل زوی یوسف علیه السلام هیڅ وخت له ځانه نه لرې کاوه. اوس زامن ورته راغله او ورته وایي، ورونو وویل: ای زموږ پلار، تا لره څه شي باعث او سبب دی چې ته موږ پر یوسف امینان نه ګرځوې او خامخا موږ ده لره خیر غوښتونکي یو، یعنې دی زموږ ورور دی، موږ د ده په فایده خوشحاله کیږو، موږ پر ده مهربانه یو. نو څه سبب دی چې ته یې زموږ سره نه پرېږدې؟ سبا یې زموږ سره صحرا ته ولېږه چې هلته ډېر خواړه وخوري او لوبې وکړي، او بېشکه موږ ده لره خامخا ساتونکي یو. مه پر بیرېږه، موږ به خامخا د ده ساتنه کوو. د کور په ناسته کې د ده بدني قواوي او د ده صحت خرابېږي. دشت او صحرا ته به ولاړ شي، هلته به د دشتي او صحرایي ګلانو سیل وکړي، لوبې به وکړي، خواړه به وکړي. مفسرین وایي د یوسف علیه السلام ورونو په خپله یوسف علیه السلام هم تنها لیدلی و او د صحرا د تللو دپاره یې تشویق کړی و چې دی هم د پلار څخه اجازه وغواړي چې خامخا د دوی سره صحرا ته ځم. خو یعقوب علیه السلام د زامنو په جواب کې وویل: بېشکه ما دغه غمجنوي چې تاسې یوسف بوځئ او له دې څخه بیریږم چې یوسف به شرموش یا لیوه وخوري او تاسې به له ده څخه بېخبره یاست. یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته دوه علته یا دوه سببه وویل. یو دا چې د ده د جلاوالي طاقت نه لرم، بل دا چې تاسې به په لوبو مشغوله او اخته سئ، تاسې به په خبر نه یاست، شرموش یا لیوه به راسي دی به وخوري. دا ځکه چې په هغه منطقه کې شرموشان موجود وو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة
انا اذا لخاسرون یعنی د یوسف علیه السلام ورونو وویل کچیرې شرموش یوسف وخوري حال دا چې موږ قوي ډله یو نو بېشکه چې موږ په دغه وخت کې له تاوانیانو عاجزانو څخه یو یعنی که زموږ په مثل د یوې قوي ډلې څخه د دوی ماشوم ورور لیوه وخوري نو دا معلومه ده چې موږ عاجزه او ضعیفه ځوانان یو او تر دې به بله بده او خرابه خبره چیرې وي چې د لسو قوي ورونو په منځ کې یو وړوکی ورور د لیوه تر خولې ورسېږي دا امکان نه لري چې دغسې پېښه شي زامنو پلار ته زارۍ کولې دلایل یې ویل او پس له ډېرو زاریو یې یعقوب علیه السلام راضي کړي چې یوسف علیه السلام د دوی سره دشت او صحرا ته ولېږي الله جل جلاله فرمایي یعنی کله چې دوی یوسف علیه السلام بوتلی په لار کې ډېر تکلیفونه او عذابونه ورکړل او وروڼه سره راټول سوه پر دې اتفاق وکړي چې دی به د تاریک څا پای ته اچوي واقعا یې دی تاریک څا ته واچوه او وحي وکړې موږ یوسف علیه السلام ته الهام ورته وکړي چې له دغه څا څخه به دې وباسو ته به خامخا دغه خپلو وروڼو ته دغه د دوی په کار په داسې حال کې خبر ورکړې چې دوی به نه پوهېږي چې ته یوسف یې لکه دا چې د الله جل جلاله له طرفه یوسف علیه السلام ته اطمینان وي چې مه بیرېږه ته به له دغه څا څخه صحیح سالم وځې او دوی ته به دغه لطفا فته واړه